Assalamu alaikum dear students, I'm Stasu teachers, Stasu Margare Salman Shal. Students, nanu zamunga da Amazon class number second day. The class, the munchikam class number first to. No agasta thodi ajat khwakshawe ho. او پاغه باندې ځات کمنټس راغلی وو نو دا غیر پر اساس د ټول یو جهان مننه نن به مونږ د پرایویټ لیبل هول سیل ای بی او ډراپ شیډینګ په باره کې اخرنی کلاس اخلو دا کلاس به د هول سیل او د ډراپ شیپینګ اینڈ پرایویټ لیبل په حواله سره وي مونږ به ان شاء الله نن دا کلاس ختم شي او سبا لا بیا مونږ ورچوال اسسټنټ یو بل ټرم دی اب ان شاء الله از د کو پدې کې خجی زمونږ سره ولنه خبره هول سیل مونږ ډیفاین کړی و کنه نو هول سیل کې دا سی وی چې مونږ په هول سیل کې سٹاک واخلو سامان واخلو صحیح ده هغه سٹاک چې کنه بیا مونږ د امازون چې کوم ویر هاوس ته هغه ته ویسو کم چې دغه ګودام دی الته کې ولېګو دا غې نه بعد چې کله زمونږ د پروډکټ چې دی هغه ویر هاوس ته ایکسس وکړي الته کې هغه ورسي دا غې نه بعد زمونږ د پروډکټ چې دی الته کې ایکټیو شي د ایکټیو نه بعد چې کوم دی نو هغې باندې بیا سیل کېږي چې کله سیل کېږي که نه دا سیل لپاره تیار شي د سیل لپاره هغې یو ټرم استعمالېږي هغې ته موږ وایو بای باکس بای باکس چې کوم دی که نه دا زموږ سره داسې وي دا زموږ سره لیسټینګ برابروي لیسټ برابروي په دې کې چې کوم دی په دې لیسټینګ کې زموږ سره 15 سیلران ناست وي او هغوی لیسټینګ برابروي صحیح ده نو دا زموږ سره هر څه په بای باکس کې کېږي تاسو بس کنفیوز کېږئ چې په بای باکس کې څه کېږي نو بای باکس کې چې کوم دی که نه دا سیلران دغه ته ګوري ریویوز ته ګوري چې یاره بھئی په دې پروډکټ باندې څونه ریویوز راغلي یا د هغې ریټینګ څومره دی یا د هغې پرایس ګوري که نه چې یاره بھئی د هغې پرایس څومره دی ټیک شو نو په دې کې چې کوم دی زموږ سره بیا پرایس وار سټارټ کېږي پرایس وار مطلب دا دی چې یاره هغوی ګوري چې یاره د آیټم فار ایگزامپل اوس یو کس دی یو سیلر دی هغه پروډکټ خرڅوي په $9 باندې صحیح ده بل سیلر دی هغه خرڅوي په $8.5 باندې که نه نو دغه ته مونږ پرایس وار وایو د دې کې چې کوم دی په پرایس وار کې خپل لیمټ ورکړی شوي صحیح ده په دې کې خپل لیمټ وي چې کله زموږ سره هغه پرایس د لیمټ نه کمیږي نو د هغې په وجه باندې بیا زموږ اکاونټ سسپینډ کېږي ٹھیک شو زمونږ اکاؤنٹ بیا بلاک کېږي بندېږي دا زمونږ سره د هول سیل کې یو څو خبرې وي چې دا زده کول ضروري وي ښه چې زمونږ سره بل ټاپک راځي ډراپ شیپینګ نو ډراپ شیپینګ چې کوم دی که نه ډراپ شیپینګ زیات تر خلک نه استعمالوي وجه سره نو وجه د هغې دا ده چې په دې کې زمونږ سره اکاؤنټ ډېر زر سسپینډ کېږي اوس اکاؤنټ ولې سسپینډ کېږي نو د هغې ګوره د سمپل اگزامپل دی فار ایگزامپل زموږ سره والمارټ دی والمارټ چې کوم دی یو پروډکټ خرڅوي او هغه پروډکټ خرڅوي په $70 باندې او هم دغه پروډکټ چې کوم دی مونږ په امازان باندې خرڅوو په $100 باندې ټیک شو نو د دې په وجه باندې بیا زموږ اکاؤنټ سسپینډ کېږي څنګه سسپینډ کېږي نو د هغې لپاره ګوره کوم چې ډراپ شیپر دی که نه ډراپ شیپر یو لیست تیار کړي هغه لیست چې کوم دی دغه چې کوم دی سیلران کوم چې سیلرز دي هغوی هغه آیټم واخلي او هغه آیټم چې کوم دی هغه کسټمر ته ولیږي چې یاره بھئی دا کوم کسټمر دا کوم آیټم چې دی دا په والمارټ کې چې کوم دی نو دا په $70 باندې خرڅېدو او تا اخیستی دی په $100 باندې نو بیا کوم کسټمر چې وي نو هغه کسټمر په امازان والا باندې کمپلین وکړي صحیح ده هغوی ته خپل نیګیټیو فیډبیک ورکړي امازان په هغې انکوایري شروع کړي د انکوایري په بحاف باندې کم سیلر چې وي د هغه اکاونټ دوی ورسي او د هغې په وجه باندې بیا د هغه اکاونټ سسپینډ کېږي صحیح ده اوس ځان سره یو خبره نوټ کړئ کله چې مونږ په امازان کې اکاونټ جوړو نو په امازان باندې چې کوم دی د امازان په اکاونټ باندې تقریبا $2 लाख پاکستانی خرچه راځي صحیح ده نو په دې وجه باندې کوم دی نو زیاتره خلک ډراپ شیپینګ ته پریارټي نه ورکوي هغوی ډراپ شیپینګ نه کوي اوس لکه شاهد انور دی نو یا چې کوم نور زموږ سره فیمس کسان دي که نه نو هغوی ډراپ شیپینګ کوي اوس شاهد انور چې کوم دی نو هغه په خپله باندې فیمس هم دی او د هغه کسټمر هم سیواري نو خلک هغه خوښوي نو هغه ډراپ شیپینګ کولی شي او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو شاهد انور هم ډراپ شیپینګ هم کوي او خپل پرایویټ لیبل هم اخلي د پرایویټ لیبل داسې ده چې کله زموږ سره پرایویټ لیبل وي نو په پرایویټ لیبل چې کله مونږ خپل آیټم راښکوو په امازان کې ورکوو مونږ خپل برانډ جوړو د هغې لپاره مونږ $39 فیس ورکوو د هغې فیس چې کوم دی هغه $39 وي او بل زموږ چې کوم چې اف بی اے ده
होलसेल वाला के ना बस मंगा फॉर एग्जांपल स्टॉक वेवलो د امازون ویر هاوس ته هلته کې هغه پروت دی هغې باندې میاشو تېره شوله نو موږ به د هغې خپل ټیکس ورکوو د هغې خپل ټیکس وي نو موږ به هغه ټیکس هغوی ته پے کوو صحیح ده جی اوس زموږ چې کوم هولسیل دی که نه په هولسیل کې زمونږ کېږي هنټینګ کېږي زمونږ په هغې کې چې کوم دی ریسرچ کوو په هغې کې مونږ هنټینګ کوو په هغې کې مونږ ریسرچ کوو په هغې کې مونږ د پروډکټ انالیسس کوو مونږ پکې پروډکټ ګورو که نه او بل د هغې چې کوم دی د هغې بل مین پوینټ چې کوم دی مونږ په هول سیل کې ریډیوس ریسک فیکټر کوو چېرې به داسې کم فیکټرز دي چې د هغې په وجه باندې زمونږ د دغه چې کوم دی پروډکټ دا خرابېدی شي یا د دې چې کوم دی سیل کمېدی شي نو مونږ د هغې رسک د کمولو لپاره په دې کې کوشش کوو صحیح دی جی نو دا زمونږ نننی کلاس و آی ہوپ تاسو به خوښ شوي تاسو ته په کوم ځای کې مسله وي تاسو په کوم ځای کې باندې نه پوهېږئ تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولی شئ سبا له به انشاءالله مونږ ورچوال اسسټنټ کوو ډېر زیات فایدهمند کلاس دی ډېر زیات ویلیبل کلاس دی زه چې کوم دی په خپله باندې سلون ټاون ته د امازون کې د بزنس دپاره مونږ ورچوال اسسټنټ ریکمنډ کوو سلون ټاون ته د هغې وجه دا وي چې په ورچوال اسسټنټ باندې کوم دی نو خرچه نه راځي هغه صرف سکل راځي ته په دې کې څه انویسټمنټ نه کوې ته په دې کې څه پیسې نه ورکوې صرف به خپل سکل به ورکوې او ټایم به ورکوې صحیح ده سبا له مونږ ورچوال اسسټنټ کوو نو کم هلکان چې کوم دی په امازون باندې د ارننګ خواهشمند دي چې یاره مونږ په امازون باندې پیسې ګټو نو د سبانۍ کلاس د هغوی لپاره ډېر زیات ویلیبل او ډېر زیات امپورټنټ کلاس دی خوشحال اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ